کم سړی چې په دې دنیا کې نیک اعمال کوي ښه اعمال کوي د الله په عبادت کې مصروف وي دغه سړی انجام کم آخرت چې دی هغه به ډیر ښایسته وي او کم سړی چې په دې دنیا کې په ګناهو کې مبتلا وي او د الله په نافرمانیانو کې مبتلا وي د نبی علیہ السلام د سنت خلاف ژوند تیری د دغه سړی رزلټ او نتیجه او آخرت به د دې سړی خراب وي دا سړی به د ډېرې خرابۍ سره مخامخ وي دا نشي کېدلی چې یو سړی نیک اعمال کوي او تر مرګه پورې په نیک اعمال کې مصروف وي د آخرت خراب سي دا نشي کېدلی او دا هم نشي کېدلی چې یو سړی په ګناهو کې مبتلا وي د الله نافرمانیانې کوي او بیا د آخرت چې دی هغه ښایسته سي دا هم نشي کېدلی نو اوس یو سړی دا غواړي چې زما خاتمه چې دا هغه ښایسته سي په اخر وخت کې الله رب العزت ماته کلمه شهادت نصیب کړي د دې لپاره به اوس زه څه عمل وکړم چې هغه په اخر وخت کې ماته د شهادت چې کومه کلمه ده هغه الله رب العزت زما په نصیب باندې ولیکي او ماته په هغه وخت باندې را پیاس چې زه د مرګ په وخت باندې کلمه ووایم دا کوم داسې عمل دی چې دا عمل په وجه الله پاک ماته کلمه نصیب کړي زموږ مشرانو اسلاف او مشایخ لس شیان داسې لیکلي دي دا ډېره د توجه خبره ده لس شیان داسې لیکلي دي چې کم سړی په دغه لس شیانو باندې عمل وکړي الله به ضرور دته د مرګ په وخت باندې کلمه نصیب کړي دا سړی به د لس اعمالو پابندي وکړي الله رب العزت به د مرګ په وخت باندې دته هغه د شهادت چې کومه کلمه ده هغه به الله پاک دته نصیب کړي دا سړی به د دې دنیا څخه په داسې حالت کې ولاړ شي چې د بدای به کلمه وایي بیا به ولاړ شي او سیده به جنت ته نو په هغه کې مشایخ اول شی چې لیکلی دی هغه د سترګو حفاظت لیکلی دی د نگاه حفاظت د سترګو حفاظت چې دی ظاهره خو موږ ته ډېره کښتۍ ګناه معلومیږي لیکن کله چې یو سړی د سترګو حفاظت نه کوي بد نظري کوي غیر محرم زنانو ته ګوري او بیرشو کوشنیانو ته ګوري او د شهوت په نگاه سره ګوري دغه سړی سړي دا سړی دغه ګناه په وجه دغه ګناه د نحوست په وجه باندې الله رب العزت د خپل محبت څخه د محروم کی او بل غټ نقصان د دې سړي دا وسی چې د مرګ په وخت باندې الله رب العزت کلمه زنویر کم سړی چې بد نظری کوي غیر محرم پردي زنانو ته ګوري د شهوت په نگاه باندې ګوري دغه سړی سړي د دې په اخر رزلټ دا وي چې د مرګ په وخت به الله رب العزت دغه کلمه ویر یعنی بغیر کلمې به دا سړی د دنیا سيزي ظاهر موږ ته ګورو چې دا خدای سي خاص ګناه نه ده شنی ګناه ده الانکه دا دومره خطرناکه ګناه ده چې د مرګ په وخت الله رب العزت کلمه زنویری د دې سړي اوس راس زموږ په معاشره کې موږ ګورو چې څومره بد نظری عام ده بیا نن سبا چې کوم دغه سمارټ موبایل چې راغلی دی دغه مصیبت خو هغه نیک خلک هم پدې کې مبتلا یعنی زه ټول نه وایم چې ټول سمارټ موبایل استعمالي هغه ټول په بد نظری مبتلا دي نه بعضی خلک شته چې هغه په ظاهر په بازار کې په گلی کې په کلی کې د زنانې ته نشي کتلی د خپل هغه هولیه څخه شرمیږي هغه شی نشي کولی او عام سړی هم نشي کتلی ولې هغه زنانه په دویم دغه نظر باندې خوشک ورته کوي غوسه ورته کوي چې تا د خیر دی چې په بد نظر ګوري لیکن دغه فیسبوک او دا سمارټ موبایل دا یو دومره غټه فتنه رااله چې اوس هغه خلک چې هغه ډېر نیک صالح خلک هغه هم په دغه بد نظري باندې داسې مبتلا ولې د یوازې ناست دی پټ ناست دی هېڅوک هم دی نه ویني د الله بغیر بل هېڅوک دی نه ویني نو په دې کې دی او په فیسبوک کې څومره زنانې راځي قسم هغه د خبرنامه وایي که خبرنامه هم پکې اوري غیر محرم زنانه ده هغه ته قتل او بیا هغه ته تر ډیرو قتلی سي دا بد نظری چې ده د تل بد نظری اثر بداوي د دې بد نظری نحوست بداوي چې د مرګ په وخت بس تاسو کلمه ویل راسي اول دا عمل چې دا کوم عمل په وجه زما مرچ دی هغه خرابېږي او زما په د مرګ په وخت کلمه زما سویریږي او زه نن په دې عمل کې مبتلا یم د دې عمل سم ځان راوځم دا دومره خطرناک عمل نو په دا وجه باندې دغه عمل څخه موږ ځان راوګرځو حسن بصری رحمت الله ډېر غټ امام تیر شوی دی هغه وای ماته توحید د الله توحید چې دی
دا ماته یو دوبن را زده کوي دوبن د دوبي زنانې ته ویل کېږي او د دې سمای زده کوي خلکو ورته تاسو څنګه توحید زده کوي د دې زنانې سره ډول د ګرمۍ موسم و زه په چت باندې بیده وم زما همسایګان چې هغه دوبیان وو نو د هغه د شپې ما یو आवाज واورېدی چې د دوبي او د هغه د کور والا دوبن چې کومه ده د هغو په منځ کې یو څه تکرار رالی خبره تیزه شوه وایي ما چې غوږ ورته ونیوی نو هغه زنانه دا ورته وایي ما ستا لپاره خپل کور پرېښوئ مور پلار مې پرېښول ستا لپاره ما وچه ډوډۍ در سره خوړلې ده مشقتونه مې ستا په ژوند کې ما تا سره په دې کور کې تېر کړي دي او که نور مشقتونه راسي زه یې برداشتوم ستا لپاره یې برداشتوم ستا خیال ساتم چونکې زه ستا کور والا یم او هر شی زه برداشتولی سم خو دا زه نسم برداشتولی چې ته بلې زنانې ته وګورې په بد نظر دا شی زه نسم برداشتولی نور ستا په کور کې هر شی برداشتوم په ما باندې خرچه مه کوه ما ته ډوډۍ مه راکوه ما ته تکلیف را ورسوه زه به دا برداشتوم خو دا شی زه نه برداشتوم چې ته زما په موجودګي کې زه ستا کور والا یم او ته ولاړ سې هلته بلې زنانې ته په بد نظر باندې ګورې دا زه نسم برداشتولی حسن بصري رحمة الله فرمایي وایي ما چې دا خبره د دې زنانې واورېده ما د قرآن پاک دغه آیت زما مخ ته رالی چې په هغه کې الله رب فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله رب العزت فرمایي چې هغه مفهوم دی چې زه نور ټولې ګناوې معافومه صرف هغه ګناه نه معافومه چې کوم سړي زما سره شریک تېرا وکړي زما سره شرک وکړي دا زه نه برداشتومه نورې ګردې ګناوې معافومه نو دی وایي چې یو زنانه دا نه برداشتوي چې زما خاوند چې دی هغه بل چا سره محبت وکړي نو الله رب العزت څنګه دا برداشتوي چې زما بنده ما پیدا کړی دی او دای زما سره بل چا محبت هم شریکوي یعنی په کار خدا و چې زما سره محبت کړی او دای د یو غیر محرم زنانې سره محبت نو وایي دلته چې دغه زنانې ما ته توحید را زده کړي او خلکو چې هغه د خلکو د حرکتو سره د خلکو د عمل سره دې خلکو چې دی د الله توحید زده کوي نو په دغه وجه باندې بد نظری چې دا یو ډیر خطرناک عمل دی او نن سبا خاص کر دغه د فیسبوک او د سمارټ موبایل په وجه باندې تقریبا 80% مجموع په دې باندې مبتلا او د دې رزلټ ما درته ویل چې دغه سړی چې کوم سړی بد نظری کوي او نن سبا په غټ مقدار باندې کوي دغه سړی به الله رب العزت د مرګ په وخت د کلمې څخه دا سړی به څومره خطرناک ګناه ده او دویم عمل زموږ مشرانو لیکلی دی دویم عمل دا دی چې یو سړی د مسواک پابندي کوي یعنی مسواک پابندي چې کوم سړی کوي حدیث پاک کې راځي چې د مسواک پابندي کوم سړی کوي الله رب العزت په د مرګ په وخت باندې د کلمه نصیب دا د مسواک په فوایدو کې لیکل دي په دې باندې یو رساله یو عالم لیکلی ده او یا فائدې لیکلې دي او یا فائدې ثابت کړې دي د دین شریعت سره هغه کې یو فائدہ نام لیکلی ده چې کوم سړی د مسواک پابندي کوي الله رب العزت په د مرګ په وخت باندې کلمه نصیب او دا مسواک دومره ضروری عمل دی د نبی علیہ السلام یو فائدہ خدا ده چې کوم مسواک الله رب العزت دی هغه د کلمه نصیب نو د مسواک پابندي چې شروع کې الله رب العزت په مست کلمه نصیب دا ډیر غټ عمل دی او دریم عمل دا شوی دی علماء چې کوم سړی شکر ادا کوي یعنی د خپل په ایمان باندې الله چې موږ ته د ایمان یو نعمت را کړی دی دغه نعمت موږ روزانه شکر ادا کوو د کوم نعمت چې شکر ادا کیږي بیا الله رب العزت چې د قرآن پاک کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم کچیر تاسو زما د نعمتو شکر ادا کوئ زه نور نعمتونه درکوم نور یې بڑاوم بیا زیاتوم یې نو دغه ایمان نعمت چې کوم دي د دې چې موږ شکر ادا کوو الله رب العزت نور نعمت بڑاوي او نور زیات نعمت الله رب العزت راکړي څلورم شی دا شولی دی چې کم سړی د الله څخه وبېرېدی د الله خوف یې په زړه کې راوستی دغه سړی هم الله رب العزت د مرګ په وخت به دغه الله کلمه نصیب الله به کلمه چې کوم د الله څخه وبېرېدی په یو وخت کې په یو غړۍ کې د الله څخه وبېرېدی خوف خدای په زړه کې رالی د الله د خوف په وجه باندې یو ګناه پرېښول یعنی یو ځای داسې ګناه وه چې هغه د ده په طاقت کې وه د ده قدرت و هېڅوک هم نه و هغه ګناه ته کولی سوی لیکن صرف د الله د خوف د وجې ده و چې انی اخاف الله زه د الله څخه بیریږم هر څه پیسې هر څه موجود هر څه اختیار شته لیکن ته د الله د خوفه صرف هغه ګناه پرېښوله وایي دغه به هم الله رب العزت د قیامت په ورځ به ده ته الله پاک کلمه د مرګ په وخت به کلمه نصیب د امام شافعي رحمة الله په باره کې راځي د ده په وخت کې یو د وخت بادشاه هغه د خپل کور والا سره په یو خبره د کور والا په یو خبره لږ ناراضه و
نو دی یو ورځ ډېر په موډ کې ډېر خوشاله و نو د کور والا سره خبره کوي هغه جواب نه ورکوي په تریو تندي باندې جواب ورکوي او سخت خبرې ورته کوي اخر دا خاوند ډېر غوسه شو اخر دا زنانه چې دی بیا محبت سره کوي هغه خاص لیفټ نه ورکوي اخر زنانه یو ټول چې ولاړ سه جهنمي دا الفاظ یو ټول بادشاہ ته چې ته جهنمي ولاړ سخت الفاظ چې وویل بادشاہ ډېر پریشان شو هغه ورته کزه چیرې جهنمي یم نو تا ته 3 طلاق ته 3 طلاق بس ما ته طلاق درکړې کزه چیرې جهنمي وم ماشان چې سوچ وکړي چې دا خو ډېره پریشانی جوړه دا الفاظ ما د پاره نه په کار چې دا ما ویلي کور والا هم سوچ وکړي چې دا جهنمي دی ولې ورته ویل دا سخت الفاظ دی ولې ویل دواړه ډېر پښیمانه شو سار چې راکښېنستې د علماو چې مسلې پوښتنه وکړه چې نو زما کور والا طلاق ده که نه ده طلاق علما ورته ویل چې ستا د جهنمي فیصله خو موږ نشو کولی دا خو الله ته معلومه ده ګوره ته جهنمي یې که جنتي یې موږ ته نه ده معلومه لهذا د دې مسلې جواب موږ سره نشته ډېر وګرځېدی ډېر پریشانه شو او دا مسله چې دا پیلاو شو په ټوله علاقه باندې پیلاو شوه چې د وخت بادشاه ته د وخت ګورنر ته هغه ته یو مسله پیښ شوې ده د یو ملا په سمجھ کې نه راځي ډېره پریشانی جوړه شوه آخر په هغه وخت کې امام شافعي رحمة الله چې په دا څلور امامانو کې یو امام تېر شوی دی زموږ د امام صاحب د شاګردانو شاګرد دی امام شافعي رحمة الله د ده ته خلک وویل چې امام صاحب داسې مسله پیښ شوې ده ته څه وایې په دې کې وایي ده وخندل وای دا وخندل چې د دې مسلې حل زما سره ستا زه جواب ورکولی شم هغه ویل څنګه بادشاه راوغوښتي خپل دربار ته و امام صاحب ډېر پریشانه یم دا څنګه د دې مسلې حل څه دی دا زه یوازې ستا سره ملاقات کول غواړم هغه ویل بېشکه یوازې ورسره کښېنستی او دی مخامخ کښېنوي بادشاه ته یې ویل ته په خپل ژوند باندې سوچ وکړه چې تا په خپل ژوند کې یو داسې عمل یو داسې ګناه چې په هغه ستا قدرت و تا کولی سوی ستا په اختیار کې وه لیکن تا صرف د الله د خوفه دا ګناه پرېښې ده داسې یو عمل تا په خپل ژوند کې کړی دی وایي ده ورته ویل سوچ وکړي و یو عمل ما داسې کړی دی چې هغه ما د الله د خوف هغه شی پرېښی دی زما قدرت هم ما پرېښوي ده ول څنګه عمل و یو وخت کې زه په خپل دفتر کې زه چې کوم ځای و په هغه کې ناست وم نو بس د دفتر سر د ورځې برته کور ته رالم بس په طبیعت باندې کور ته رالم کور ته چې رالم زما چې کومه محل و په هغه محل کې یوه ځوانه نجلۍ چې زما د محل خدمت یې کوو یا زما محل پې برابروي زما هغه بنګلې صفایي مفایي چې به کوله زه چې وایي څنګه محل ته دننه شوم ما چې په هغه نجلۍ باندې پیغله نجلۍ وه په هغې مې نظر ولګېدی نو زما اراده چې هغه خرابه شوه زما شهوت په ما باندې غالبه شو او زما دا اراده جوړه شوه د دې نجلۍ څخه زه بدفعلي وکړم نو ما وایي دروازې ته کونډه ولګوله بالکل په دغه اراده باندې وایي زه مخته راغلم قدمونه مې راواخیستل نجلۍ چې ما ته وکتل چې د بادشاه حالات چې دي خراب دي او د بدفعلي اراده یې د زما سره د زنا کوشش کوي وایي زه چې نږدې ورتلم وایي هغې ما ته ویل یا ملک اتق الله ای بادشاه د الله څخه وبېرېږه وایي دا الفاظ یې راته وویل هغه وایي دومره تقوا والا نجلۍ وه چې دومره په درد یې ما ته وویل چې یا ملک اتق الله ای بادشاه د الله څخه وبېرېږه وایي ډېر په درد یې ما ته وویل دی وایي ما هغه نجلۍ چې ما ته څومره په درد وویل زما په زړه باندې د الله خوف دومره غالبه شو زما وایي قدرت هم و هر څه یو رکاوټ ماته نه و ما ته هېڅ چا څه نه سوی ویلی لیکن ما صرف د الله د خوف د وجې دروازه خلاصه کړه ته ما چې ولاړه سه بس د الله ما چې انی اخاف الله زه د الله څخه بیریږم بس د الله دپاره ما پرېښی دغه یو عمل ما په خپل ژوند کې کړی دی امام صاحب دا عمل مې کړی دی که دغه عمل بس نور عمل زما نشته و امام شافعي رحمة الله ورته چې زه فتوا ورکوم چې ستا کور والا نه ده طلاق او ته نه یې جهنمي ته جنتي یې وایي بادشاه خوشحاله شو چې راووتې چې مسله پیلاو شوه علما وویل چې دا امام صاحب بیا ګوره د ځانه فتوا یې وویل ملایانو خو په سمجھ کې نه راغله هغه امام دی وایي دا امام صاحب څنګه فتوا ورکړه دلته دا خلک راغلي چې تا دا څنګه فتوا ورکړه دلته دا فتوا خو ما نه ورکړې دا فتوا خو الله رب العزت ورکړې ما نه کوم خو دا فتوا ورکړې دا د الله فتوا ده په قرآن پاک کې موجوده ده هغه څنګه فتوا ده الله پاک خپله فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى وای کم سړی چې الله رب العزت فرمایي سوره نازعات کې الله فرمایي چې کم سړی د الله د خوفه د الله په مخ کې د قیامت پر ورځ د درېدو څخه وبېرېدی ونهى النفس عن الهوى خپل نفس د ګناه او خواهشاتو څخه بچاو کی فإن الجنة هي المأوى جنت د دغه سړي ټکانه ده دا الله فتوا ورکړی ده دا بادشاہ د الله د خوفه د ګناه څخه بچاو کی نفس بچاو کی د الله مخ ته نسم درېدلې نو دا الله فیصله وکړه د دې ټکانه جنت دی او د چا ټکانه چې جنت دی هغه جنت ته نشي دا فتوا مشافر هم کوي
نو یو دا چې د الله د خوف یو ګناه پرېږدي دغه وجه باندې الله رب العزت چې دی هغه الله پاک چې دغه خاتمه چې دغه کلمه الله پاک ورته نصیب کړي او یو بل دا دی چې د اذان جواب شکر کوي وخت مختصر دی کوم سړی چې د اذان مؤذن اذان شروع کړي د خپل کار پرېږدي او د اذان جواب ورکړي د جواب بعد بیا هغه دعا چې کوم د الله رب هذه الدعوه التامه دا دعا وایي نو دختم الله رب العزت د مرګ په وخت باندې الله پاک کلمه ورته او بل دا دی چې صحبت صالح د نیکانو خلقو صحبت څوک اختیار کړي دختم الله پاک په اخر وخت کې الله پاک ولی په دې باره کې نبی اسلام ګارانټي د نبی اسلام وایي چې د الله والا خلق داسې دي لا یشقى جلیسهم د دې د کښینستا د دې د مجلس والا بدبخت نشي جوړېدلی او کوم سړی چې بدبخت نه نیکبخت دی هغه د الله پاک چې دی هغه ته ضرور الله پاک کلمه نصیب کړي او بل چې کوم سړی د الله سره د محبت اظهار کوي د الله سره صرف محبت کوي دغه الله پاک کلمه نصیب کوي په آخري وخت او سنور شان دي چې لشان د مشایخ شوولې دي چې دغه لشان چې کوم سړی اختیار کوي الله رب العزت کلمې کثرت لا اله الا الله چې په کثرت سره وایي الله رب العزت په دمر په وخت دغه شی نصیب ولی په دنیا کې چې تاسو معمولی دمر په وخت به ماغسي کما تعيشون تموتون څنګه چې تاسو ژوند تیروي د نبی اسلام حدیث دی دغه څه به تاسو ته مرګ راځي یو سړی چې دی هغه کلمه وایي زیات وایي په مرګ هم دی کلمه وایي یو سړی چې ډیر کسان داسي خبر راغلی دی چې هغه څوک چې دی یو کلندر دی هغه ناری وایي بس یو بس کوم علاقې دی هغه ناری وایي او څوک چې دی هغه د پیسو ناری وایي څوک د چش ناری وایي او الله ولا خرج ډیر داسي چې هغه الله کلام وایي هغه د دنیا سره رخصت دا کلمه وایي د دنیا سره رخصت نو په دا وجه باندې د کلمې کثرت څوک کی زیاته کلمه وایي الله رب العزت د مرګ په وخت دا کلمه په زبان باندې جاری کړي نو موږ کوشش وکړو چې زموږ د خپل ژوند دا چې دی دا داسې شاسته تیر کړو چې د مرګ په وخت په غلط شان چې موږ اختیار کړو الله رب العزت موږ ته د مرګ په وخت باندې کلمه نصیب کړي او چې د مرګ په وخت باندې د کلمه نصیب شو په دې قبر هم شایسته شو د آخرت هم شایسته شو ول صراط هم آسان شو د الله ملاقات هم آسان شو د نبی اسلام شفاعت هم نصیب شو او د کوثر هم نصیب شو او په جنت کې اعلی مقامات چې کوم هغه هم نصیب شو بس د خوشحالي ژوند الله پاک ورکړي الله دې عمل کوي